په یو ناڅاپي او ډراماتیک پرمختګ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په یوه پټه ناسته کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره لیدلي. دغه ناسته د سیمې د امنیتي بدلون او پر پاکستان د احتمالي فشارونو په اړه ترسره شوي. غني په دغه ناسته کې ویلي چې د افغانستان ملي حاکمیت باید په هر قیمت وساتل شي. هغه ټینګار کړی که هیواد پر پولو فشار زیات شي نو باید یو متحده او قوي دریځ غوره شي. ملا یعقوب چې په دې کیسه کې د طالبانو د نظامي چارو مسؤل بلل شوی ویلي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې هر ډول ګواښ پر وړاندې غبرګون وښیي. د دواړو لورو په پټه موافقه کړې چې که سرحدي ترنګلتیا زیاته شي نو د پوځي تمرینو او دفاعي اقداماتو له لارې به خپل پیغام ورسوي. راپور کې ادعا کوي چې په سرحدي سیمو کې د سرتیرو خوځښتونه زیات شوي او د هوایي څارنې کچه لوړه شوې. سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول ناسته به د افغانستان په سیاسي ډګر کې بېسارې بدلون راولي ځکه چې پخوا د دواړو لورو ترمنځ سخت اختلاف موجود و. دا لومړی ځل دی چې د پخواني حکومت او اوسني واکمن نظام استازي د ګډ امنیتي دریځ لپاره سره ناست دي. بل لور ته د پاکستان چارواکي د دې خوځښتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې هر ډول یرغلیز اقدام به جدي پایلې ولري. د سیمې خلک بیا د جګړې له پراخېدو ویره لري او د سولې غوښتونکي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.